السلام علیکم ورحمت الله. زنانه کولای شي چې د خاوند اجازې نه بغیر پټه طریقه باندې واتساپ یا نیټ په بل پروګرام کې د یو قاری نه قرآن مجید وي. دې کې تفصیل دی هغه داري بعضې مسایل چې کوم دی هغه فرض عین دي، لکه د مونځ مهم مسایل، روژه، زکات، حج، دا فرض عین دي. نو کوم مسایل چې فرض عین دي د هغې تعلیم زنانه دپاره دا فرض عین دی، لازم دی. خاوند نه به اجازه اخلي، که خاوند اجازه نه کوله نو بیا په پټه طریقه باندې خاوند د اجازې نه بغیر بیا شي حاصلولی، تعلم بیا شي کول، ځکه دغه مسایل چې کوم دي دا فرض عین دي. او که چېرته اجازه او که چېرته هغه مسایل چې هغه فرض عین نه دي، استحباب په درجه کې دي، نو هغه د خاوند اجازې نه بغیر نشي کولی، ځکه دلته کې د خاوند اجازه دا مهمه ده، او دغه شیان چې کوم دي دغه استحباب په درجه کې دي، خاوند اجازه له اعتبار دی. او بل صورت کې هغه مسائل مهم دي، خاوند اجازه له اعتبار د شکوي کړه خبره ده، کوي نه کړله نو په دغه طریقه باندې دا مسائل شي حاصلولی.